په ار کې د کورونا وایروس دا وایروس څنګه په ار کې خپور شو، څومره کسان یې نیولي او د ولسمشر محمد اشرف غني د کورونا د ټیسټ نتیجه څه ده؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره روان دی او هر ځای حملې کوي، خو تازه د افغانستان تر ټولو مهمې نقطې ارګ ته هم رسېدلی. که څه هم په خپله چارواکي هڅه کوي دا موضوع پټه وساتي، خو په اوس وخت کې د یو خبر پټېدل مشکل څه چې ان ناممکن ښکاري. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یا ارګ د 10 مهمو کارکوونکو د کورونا نتیجه مثبته وه. د سرچینې په خبره یادو کسانو د پالي تر معلومېدو خپلې دندې ته ادامه ورکړې ده چې له همدې امله ښایي په دغه مهم حکومتي ارګان کې د مثبتو پیښو شمېر ډېر وي. رویټرز ته یوې باوري سرچینې ویلي چې په کورونا وایروس ککړ مهم رسمي سند له بلې حکومتي ادارې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږدول شوی او وایروس له همدې سنده د یاد ارګان کارکوونکو ته لیږدېدلی دی. روغتیایي کارکوونکي وایي ښایي دلته د مثبتو پیښو شمېر ډېر وي، خو دوی اخته کسانو کورنۍ کرنټین کړي دي. رویټرز ته سرچینې دا نه ده په ډاګه کړې چې په کورونا ککړ سند له کومې ادارې ارګ ته لیږدول شوی دی او دا هم نه ده معلومه چې دا کار به قصدن شوی وي او که یو تصادف به وي. سرچینه کاږي چې ولسمشر له همدې پیښې راهیسې له خپلو کارکوونکو سره مستقیمه اړیکه نه لري او ټولې چارې د ویډیو کنفرانس له لارې تنظیموي او هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. خو تازه معلومات دا دي چې د محمد اشرف غني د کورونا د ټیسټ پایله منفي ده او له کورونا وایروسه بچ شوی. ترڅنګ د مرستیالانو امرالله صالح او سرور دانش د کورونا پایلې هم منفي دي، خو محمد اشرف غني دا چې ار کې لا کورونا شته احتیاطاً غونډو ته نه ورځي او آنلاین پر مخ وړي. د یادولو ده چې هر لوري او هر ډله کوشش کوي تر څو که د کورونا ناروغان وهم لري پټي وساتي او دغه خبرونه نه رسنیز کوي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د طالبانو په لیکو کې هم د کورونا د خپرېدو راپورونه خپاره شول چې هغوی تایید نه کړل. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.